یو صحابی فرمایي چې پیغمبر علیه السلام سره زما چې کله لومبه ملاقات کېدو لومبه خبرې وي نو حضور علیہ السلام ډله کې ناسو صحابو ته د نصیحت یو خبره کوله نو لومبه خبره دا و چې افشو السلام سلام لفظ عام کې سلام خور کې هر چا باندې که څوک پیژنې او که نه پیژنې نو سلام په اچو سلام خور کې یو باز ځایونه داسې چې هغې کې سلام منع دی لکه سحر تراشي خلق جمعات کې ناستي سنت کړي وي ذکر اذکار کوي نو دغه وخت سلام ما چوا څوک د قران تلاوت کوي دغه وخت سلام ما چوا یو سړی او د سماعت ته ناست دی نو دغه وخت سلام ما چوا یو سړی چې کوم دی او د شردام کوي استنجا کوي نو دغه وخت سلام ما چوا اذان شروع دی دغه وخت سلام ما چوا بلکې د سلام جواب ورکا باز زین داسوی چاہیے کہ سلام منع رہے نو سلام ما چوا نو نبی علیہ السلام فرمائل سلام خور کے پلار باندی تیری کی سوک مخی ترا دی السلام علیکم مقبرہ باندی تیری کی السلام علیکم یا اہل القبور نو نبی علیہ السلام فرمائل سلام عام کے یو بل و اطعم الطعام دا اللہ پا نم بانی دا اللہ دا پارا پا خلقو بانی خوراک کوي پا خلقو بانی خوراک کوي دا اللہ تا رضا دا پارا دا نا چه دا ما یار دوست راگے زد آگه دا پارا دا خوراک انتظام کم خو جماعت تا مسافر راگے جماعت تا بے یو غریب راگے نو نبی علیہ السلام فرمائی و اطعم الطعام دا اللہ دا پارا پا خلقو بانی خوراک کوي دا خوراک متعلق تمام انبیاء علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام پا دی خوراک ورکولو کی ډیر زیات مشہور دے فرمائی جو سو بوربا ملمن اور آگلے سوک براغلے نو آغا وقت بوربا ابراہیم علیہ السلام خوراک نکولو نو دا تمام انبیاء علیہ السلام عام عادتو پا خلقو بانے خوراک کول اور دا ابراہیم علیہ السلام ملمستیا او میزبانی کول چه کب دے دا مشہورو نو و اطعم الطعام پا خلقو بانے خوراک کوي دا نیم چه مالا خوراک روڑے نا پا خلق مسافر راگے اگے راگے دا صفت سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چکل آغا نبی علیہ السلام او فرمیل چه ما تدریس زن خوخ دی خوشبو میں خوخ دا پلی بی بیانی میں خوخی دی او من میں خوخ دی نو باقی کی سیدنا عثمان رضی ہو چکل پاسے دا نو یا رسول اللہ زو خیمہ چه زمان سا خوخ دی وی عثمان او خیا نو وی فرمائل اطعام الطعام خلقو بانے خوراک کولو پا مسلمانانو بانے پا مسافر بانے پا اگو بانے خوراک کولو نو نبی علیہ السلام فرمائل چیو سکوے سلام اچوے او بل جکم دے پا خلقو بانے خوراک کوے او درم وصلو باللیل دا شپی منز کوے شپا کی منز کوے خود دا سے حال کی یو خدا ماقام منزم شپا کی را دی دا ماس خودن منزم شپا کی را دی اخو فرض دی اخو باکی خو وصلو باللیل دا شپی منز کوا کم وقت کی والناس نیام دا سی وقت چه خلق ادوی ماس خودن خلق ادوشی نو تا منزو کا دا دری صفت ازان کے پیدا کا دا دری خبر ازان کے پیدا کا پا خلقو خوراک کوا ہر چاہتا سلام چوا او دا شپی منز کوا کم از کم زمان عزت مندو دا ماس خودن دا فرض مانزن را رستو دا سنتو او دا ویترو پا منز کی کم از کم دا ٹولنا کم دو رکاتا نفل کوا دی تحجدو کی او پا دی دا شپی پا دی منز کی دو خبری دی دا او دا کیدو نمخ کی چه سمرا منز کی چه سو پر دا او دی شوی نی ماس خودن منز نرستو تا شروع شوی تا 10 رکاتا 6 رکاتا 3 رکاتا 2 رکاتا منز دیو کا دیتا قیام اللیل وی دیتا قیام اللیل وی او تحجد چه کم دی تحجد اگه مستوی چه کل دکا تحجد دا جهد نمشتق دی جهد مشقت تاوی محنت تاوی تماس خودن ادشوی او گھنٹا پس 2 گھنٹے پس را پاسی دی 10 بجی دی یو 10 بجی دی ترا پاسی دی دغا منچے کم تکینو دا با تحجد تحجد گوارے ٹیم نا دے استاجی تحجد بس ٹیم کی دے وقت تحجد سٹیم کی تحجد دا جہد نمشتق دی جہد مشقت ہوئی تا 12 بجی را پاسی دی او 10 چاردامو کا منزو کا دا تحجد دی اگر دا شپی جے کم
فضیلت راغلی دی چې د شپې په اخیری حصہ کې د اذانونو نه ګنټه مخکې دغه وخت کې الله پاک را کوزیږي او درې آواز کوي زما بندگانو څوک شته چې مانه سو غواړي دغه اصل ټیم دی لیکن اصل تهجد د جهد نه چې تکل پاسه ته مونږ کې دغه تهجد وي نو نبی له سلام فرمایل وصلوا بالليل د شپې مونږ کوي د شپې مونږ کوي داسې وخت کې کوي والناس نیام چې خلق ودوي نو فایده به صحیح نبی علیہ السلام فرمایل تدخل الجنه بسلام تاسو به جنت دا سلامتیا سره داخل شي سلامتیا دا سار حدیث کې رااله کنه سار حدیث کې رااله چې د الله پاک د پاره چې کوم دي سار الحمدلله مونږه مانځه پسې یو حدیث بیانو د الله پاک د پاره یو کم سل نامې دي ان لله تعالی 99 اسما د الله پاک چې کوم دی یو کم سل نامې دي نو من احصاها چا چې دا نامې یاد کی دخل الجنه جنت ته داخل شي نو دلته کې د داخلي دون مراد ما سر منځ کې به وې منځن رستو چې جنت ته داخلي دل دو قسم دي یو داخلي دل خدا چې الله پاک د سر حساب کتابو کی نیکی دي کمی شي ګناهونه دي زیات شي دوزخ کې دی وګورځي الله دې دوزخ نو ساتي دوزخ کې دی وګورځي او کال او لس کال او شل کال او زر کال دوزخ اوس وځي داغه نه پس الله پاک دوزخ نه روباسي او جنت ته داخلي نو دغم جنت ته داخلي دل یو داخلي دل دا چې الله رب العزت تاسو سره آسان حسابو کی آسان حساب در سرو کی او بیا ته ویزه به جنت ته لاړ شي بغیر د دوزخ د تلونه چې کومه داخله ده نو دغه داخله ده یو دا د دریم نمبر درجه کې دا چې الله پاک تاسو سره حساب کتابونه کی نبی علیہ السلام یو حدیث کې فرمایل صحابه په مجلس کې چې الله پاک به زما د امتنا او یا زره کسان بغیر حساب کتاب نه جنت ته داخل او یا زره با نو صحابه خپشو چې دا خو باربونو بکربونو باندې کم دی امت دې د نبی علیہ السلام په دې کې اله او یا زره کسان نبی علیہ السلام تو فرمایل نه دا او یا زره بداسي چې د یو کس په سر کې با الله او یا زره نور جنت ته بوزي بغیر حساب کتاب نه نو زما عزت مندو د شپې مونږ کوي نو تدخل الجنه بسلام تاسو به جنت ته